تیره شپه د پاکستان د خوا نه د افغانستان په 3 ولایتونو باندې بمبار شوی د کونړ، خوست او پکتیکا. هغې کې ډېری کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی چې زیاتره واړه ماشومان او ښځې دي او ډېری نور په شفخانه کې ټپیان پراته دي. دا پیښه په داسې وخت کې پاکستان رامنځته کوي چې په هرات کې د طالبانو په وړاندې باندې ځوانانو د انقلاب غږ راځي کړی. تاسو به په رسنیو کې ګورئ چې نن ورځ انټرنیشنل میډیا د هرات په پیښه باندې غږېدله چې طالبانو کوم ظلم له افغانانو سره په افغانستان کې شروع کړی ده، بیا خاص له ښځو سره چې هغې کې ښځې دې ته نه پرېږدي چې خپل ژوند زندگی وکړي او هغه حجاب چې هغه له اسلام سره برابر ده، په هغې باندې ښځې په افغانستان کې په مرمۍ باندې وشتل کېږي، په زندانونو کې اچول کېږي. نو د دې په وړاندې باندې ډېرې انټرنیشنل میډیا غږېږي. طالبان غواړي چې د خلکو هغه اټنشن ډایورټ کړي او بلې غاړې ته. نو دغه یو پلان یې بیا له پاکستان سره رامنځته کړی چې تېره ورځ د افغانستان په 3 ولایتونو باندې پاکستان یې بیا بمبار وکړو او په دې باندې دوی څه کوي د منګه دغه ویده ملت، د منګه دغه یو رقم ته ملت چې هغه د ولا مولوي صاحب په وادي سندره باندې غولېده او شاته له طالبانو پسې ودرېدل او چکچکې ورته وهلې چې ولا ملا صاحب موږ له پاکستان نه ګټي. نو د یو رقم ته هغه اټنشن ډایورټ چې ورته وایي که نه، تاسو مازغه غواړئ چې ډایورټ کړي بلې موضوع ته، بالکل په هغې باندې خبرې ونه کوي. ټول افغانان به د هرات په پیښه باندې وغږېږي. افغانان چې یوازې ټوپک ته لاس کړي او یوازې خپل غچ اخلي یا یوازې له چا سره نفرت پیدا کوي، هغه په ځمکه او په خپل ناموس باندې ده. طالبانو د افغانانو ناموس ته په هرات کې لاس اچولی ده. دا نه یوازې د هرات کیسه نه ده، دا د ټولو افغانانو کیسه ده او باید هر افغان په دې پیښه باندې وغږېږي. ډېری کسان د طالبانو د خوا نه دا کوشش کوي چې دا موضوع داسې چپ پاتې کړي او غواړي چې د میډیا نه ډېره لرې وساتي. خو له څو پورې چې ځوانان په دې میډیا کې ژوندي وي، نو زه فکر نه کوم چې دا خبرې باندې داسې چپ پاتې شي. بیا هم ومې غوښتل چې په دغه موضوع باندې ډېر لنډ درسره وغږېږم چې موږ څومره خبرې په میډیا کې د هرات د پیښې په وړاندې باندې کوو چې هلته طالبانو روان کړي دا بیخي لږي 24/7 باید افغانان په دې پیښه باندې وغږېږي چې له څو پورې نور نړیوال په دې باندې خبر شي او په طالبانو باندې نالت ووایي او داخل په افغانستان کې افغانان راجګ شي او نور خپل ځان ته خپل سرنوشت په خپله باندې وټاکي.